افغاني غالۍ چې څو ځله یې په نړیواله کچه لومړی مقام ترلاسه کړی او له ښه شهرت برخمنې دي، پلورونکي یې د ځمکې له لارې له لیږد شکایت کوي او وایي چې د ځمکې له لارې یې صادرول معیاري نه دي او اړتیا ده چې د هوایي دهلیز له لارې صادرې شي. انتقال استاندارد نداریم، انتقال پراگنده است، از طریق کارگاه شخصی میرن. قیمت زیاد است. یک قالین مثلا خودش 300 باشه، $300 مثلا کرا میخوره. خب یعنی قالین که باید همی دهلیزهای هوایی آز شد و استاندارد شد و مشتری هم جذب میشه که نرخ ارزان به مردم خواست میکنه. خب خواست مردم زیاد میشه از طریق کرا مشکلات داریم. مشکلات انتقالات جنس است که جنس ما به شکل ساده نمیتونیم انتقال بتیم. دهلیز هوایی بند است. پروازهای بین المللی که از طریق کارگو جنس ها انتقال پیدا میکرد بند است. بعض پرازنشیپ های خود داره، مثلا بانک است که پول به شکل عادی انتقال پیدا نمیکنه. از این خاطر بعض مشکلات ها را در تجارت. په ورته مهال د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلان وایي چې بهر ته د وطني قالینو صادرات د تیر په پرتله زیات شوي او په خبره یې په تیر څه باندې یو نیم کال کې د 26 میلیونه ډالرو په ارزښت وطني غالۍ او ګلم د امریکا په شمول اروپایي هیوادونو ته صادرې کړي دي. د یادې خونې د مسؤلانو په خبره په بهر کې د وطني غالیو مارکیټ ته په پام سره باید په صادرولو کې لازمي اسانتیاوې رامنځته شي. یک زیادترین صادرات ما شدن و اکثرش تقریبا 1,300,000 متر مربع قالین و گیلم صادر کردیم به امریکا، اروپا و همچنان به آسیا، به کشورهای هندوستان، پاکستان و یک تعدادشان به چین. تقریبا ارزشش 26 میلیون دلار میشه. و تصمیم بر این است تا در جریان سال جاری کار قالین در همه ولایات آغاز گردد. در سال گذشته صادرات قالین از بنادر مختلف و دهلیزهای هوایی به خارج از کشور خیلی عالی بود که یک دستاورد بزرگ به حساب میاد و همچنان در نمایشگاه‌هایی که در داخل و خارج از کشور برگزار شده بود قالین در صدر جدولها بود و در نمایشگاه‌هایی که در هند و چین برگزار گردیده بود هم توانست مقام نخست را از آن خود کند. له دې سره د وطني غالیو د صادرونکو اتحادیې رئیس په کور دننه د غالیو د تولید او بهر ته په صادراتو کې د زیاتوالي لامل د بیروزګارۍ له امله دې برخې ته په زیاته کچه د خلکو ورتګ په ګوته کوي. نوموړی د افغاني غالیو له کورني کم بازار د شکایت ترڅنګ غوښتنه کوي چې مسؤلان دې بهر ته په زیاته پیمانه د یادو غالیو د صادرولو لپاره پاملرنه زیاته کړي. ما در جریان هستیم همین شرایط تازه‌ای که به حساب در بعض پانتون‌ها وضع شده و یا بیکاری سبب است در سطح کشور ما. باز حد اکثر کسانی که بودند و به نحو تجربه کاری داشتند در قالین افغانستان، اینا پس به خاطر تولیدات در شرکت‌ها روی آوردن و در بخش تولیدات کار میکنند که ما نمیخوایم بگوییم که یک چیز خوب است، چون اونا از اون سکتورهای دیگه وظیفه خود از دست دادن اما در اینجا کار میکنن. اما به خاطر صنعت قالین افغانستان یک با ما خوب است، چون تولیدات از طریق از ما میتونیم بیشتر و بیشتر بسازه. د معلوماتو له مخې دا مهال په 18 ولایتونو کې شاوخوا 1 میلیون کسان د غالیو پر اوبدلو بوخت دي.